ښاغلی رئیس صاحب، ته د ولسي جرګې سپیکر، سخنګوی او یا ویاند یې. دا په دې معنی چې هغه تصمیم چې دلته په تالار کې نیول کیږي هغه ستا تر خولې راوځي، خو ته تصمیم خپل پر سر باندې نسې نیولی. د پاکستان د پارلمان رئیس او ورسره مالپلاوی چې تاسې دعوت کړی و، څوک خبر و؟ آیا هیات اداري په دې باندې خبر و جناب رئیس صاحب؟ ښاغلی رئیس صاحب، که د رئیس صاحب دفتر یو ګړی وخت راکړي، ستا هیات اداري په دې باندې خبر و، د رئیسانو کمیټه په دې باندې خبره وه، د روابط بین الملل کمیسیون چې د دې لپاره جوړ شوی دی خبر و؟ هېڅوک نه و خبر. یوه وړوکې حلقه چې همیشه ستا پر څرخ باندې ده او پر تا باندې دا څرخېدلې ده چې په میدان کې هم در سره وه، پر کوم اساس باندې هغوی در سره وه؟ بیا د امنیتي سکتور راوغوښتئ د وضاحت لپاره خپل شخصي دفتر ته، نه تالار ته. دا په دې معنی چې ستا شخصي میلمانه وه. افغانستان 15,000 کلن تاریخ د میلمه پالنې لري او هغه ستا د غلط مدیریت له امله نن ډېر کښته راغلی دی. که شخصي میلمانه نه وه نو ولسي جرګه به په جریان کې وای، او که د ولسي جرګې میلمانه وای هغوی هېڅ چا نه سوای ګرځولی. او لطفا هغه وضاحت هم ورکړي چې تاسې د امنیتي سکتور درکړي چې هلته ستونزه څه وه. د وکیل صاحبانو څخه مې هم خواهش لا دی چې د اوبو تر مخه ګابلې ونه کاږي او انتقادونه خپل پر ځان باندې ونه کړي، خپل پر نظام باندې ونه کړي او پر خپلو خلکو باندې ونه کړي. دا چې میلمنو له ځانه سره څه لرل، څه یې راوړلې، موږ یې هرکلی کوو. دا چې په شخصي شکل باندې تاسې راغوښتې وه، بیا مو نور سفرونه هم پلان کړي وه له هغو سره، هغه ستاسې خپله مسله ده. او هغه حلقه چې ستا سره په میدان کې وه هغه پر کوم اساس باندې ستا سره تللې وه؟ آیا ته د روابط بین الملل کمیسیون و؟ آیا هلته نور مسؤلین چې دغه سفر یې باید تنظیم کړی وای وه؟ هېڅوک نه وه. نن د دې مسؤلیت ستا تر غاړې دی جناب رئیس صاحب. که د دې دوو هېوادو د دې دوو پارلمانونو اړیکې خرابېږي او که د افغانانو میلمه پالنه تر سوال لاندې راځي، د دې ټول مسؤلیت ستاسې د غلط مدیریت او د شخصي ګټو او د شخصي مسایلو دی چې نن افغانانو ته پرېښول. مننه.